د پاکستان تازه ادعا په طالبانو دا چې بیا یې څه ویلي دي. ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستان د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرې له لارې د ستونزو پر حل ټینګار کړی. د پاکستان د لنډمهالي حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټي ټي پي د پټنځایونو په تړاو شواهد ترلاسه کړي او خپل معلومات یې د اسلامي امارت له چارواکو سره شریک کړي دي. د یاد وزارت ویاندوی ویلي اسلام آباد د سرپرست حکومت له چارواکو غواړي چې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو پر وړاندې اقدام وکړي او پټنځایونه یې له منځه یوسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویل د بهرنیو چارو وزیر جیلاني د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د ټي ټي پي پر وړاندې د افغانستان د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. هغه په دې برخه کې د سرپرست حکومت سره د مرستې لپاره د پاکستان د چمتووالي خبره کړې. د بهرنیو چارو وزیر دغه راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرو له لارې د ننګونو د حل په موخه د پاکستان پر ژمنې ټینګار کړی دی. اسلامي امارت که څه هم د پاکستان د لنډمهالي حکومت له چارواکو سره د ټي ټي پي په تړاو د خبرو اترو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي که پاکستان په افغان خاوره کې د ټي ټي پي پر پټنځایونو په تړاو شته شواهد له سرپرست حکومت سره شریک کړي نو اسلامي امارت به ژر اقدام وکړي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد په دې تړاو ویل اول خو اسلامي امارت د افغانستان له خاورې پاکستان ته ګواښونه ردوي او په دوهم قدم کې که چیرې دغه ډول معلومات وي نو موږ یې ارزوو او څارو یې او په اطمینان سره وایم چې اجازه نه ورکوو چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر وړاندې وکارول شي او یا هم کومه ډله د افغانستان خاوره وکاروي. ورته مهال د چارو یو شمېر شنونکي پر دې باور دي چې اسلام آباد باید له کابل سره د اړیکو د ښه والي لپاره له دغه ډول ادعاو لاس واخلي او له اسلامي امارت سره د تعامل د پیاوړي کولو په موخه مثبت ګامونه پورته کړي.